بیا به وشکنځاوې را پسې شروع کړي دا منافق دی دا خائن دی دا فلانی که منافق یم که خائن یم هر شی چې یم والله ستا ور دي کټ یم در وښیم چې دا خبره ظلم دی خوا بدوئ چانجې بندوئ شکنځاوې کوئ مور خور شکنځوي هر شی چې کوئ زه د دې اولس دپاره د دې مسلمانۍ دپاره د دې کلمې دپاره زه ولاړ یم زه به دا خبره و تا ته کوم که ته خوا بده یې که مجلس کوې که سبا تنخوا باندې هر شی چې کوې ټول خبرو ته اجازه ده ته به د خلکو کورونه خرابوي موږ به تا ته څه نه وایو یوه زنانه چې د بچي مسله وه د ډیلیورۍ کیس یې په هړتال کې پساو اجازه نشته بلکل نشته هغه په دغه موټر کې مړه شوه ځه په مخه مې ځه اسلام غواړئ پښتونوالی غواړئ هر شی چې غواړئ دا لور په موټر کې مړه شوله دا چا مړه کړله که اسلام والا وایي دا ما کړې ده جواب یې لرې که پښتانه وایي دا ما کړې ده جواب یې لرې هو جواب یې وس حکومت ته وکړه په قبر کې به د دې پوښتنه له تا کېږي ولې ظلم کوئ ولې ناجایزه کوئ ولې د خلکو کورونه خرابوئ ولې تور سپین نه در معلومېږي ای ظالمانو هړتال وکړه احتجاج وکړه دا جمهوریت خو د هغه دنده ده نو ویې کړه لیکن دلته د خلکو کورونه خرابول درې ورځې یو بس ولاړ دی په دې کې کښنی ماشوم دی د 40 ورځو په دې کې کښنی ماشوم دی د 1 د 2 کالو ظالمه ته نه خبر چې یورپي دنیا ورسې کښنی سپی دی هغه کښنی پتری بیا د بي ما په یو غاره کې بساوي په یو نالۍ کې بساوي علاحده جازونه راولي دا کښنی پتری راباسي ته څه چم کوې د هغو سره ځان سموي نن زما او ستا کور ته دا خبره راغلې هړتال والا ته به ووایو ستې هړتال پای نه لري د 80 کالو څخه 15 کالو دغه سلسله روانه ده هړتال والا ته به ووایي چې په هر نامه ته یې هړتال کوئ دا ستا په هړتال کې باید چې سپین ږیري مشران سپین ږیری دی را روان و لاره ورکړه که زوی ورسره دی زوی ورسره پرېږده ته دا ستا د خدمت دپاره دی که زنانه وه د زنانې خو بیا که سیاسر یې که سپین سر یې هغه ته به اجازه یي کښني ماشومان دي و هغه ته به اجازه یي ایمرجنسي ده و هغه ته به اجازه یي جنازه ده و هغه ته به اجازه یي چا وروره د حج د عمرې ټکټ کړی دی روان دی ایرپورټ لره هغه ته به اجازه ورکوئ که نه الله به مې در دې ذلیله هم کې تباه هم کې برباد هم کې در په دره هم کې او بې عزته به مې هم کې